صدیقي صاحب ډېر ښکلی او خوشګوار موسم دی، که چېرته نظم یا شعر راته ډالۍ کړي نو څه وایي تاسو؟ ډېره زیاته مننه. یو غزل دی ابو خالد صاحب سلمان صاحب، دا به راته ډالۍ کړم چې د ژوند غمونو ستړی کړی دی بیزار پروت دی، د ژوند غمونو ستړی کړی دی بیزار پروت دی، اخوا یو کس په دغه لاره کې بیمار پروت دی، د خپلې سیمې نه نفرت مې شو نور څه ووایم، د خپلې سیمې نه نفرت مې شو نور څه ووایم، زما د سیمې په هر کلي کې خامار پروت دی، او ساقي رازونه را څرګند که چې دې څه ورکړي، ساقي رازونه را څرګند که چې دې څه ورکړي، زر را ګویا شه دا سړی څنګه خمار پروت دی، او دلته د مینې د نفرت رواج هم هغسې دی، دلته د مینې د نفرت رواج هم هغسې دی، دلته قدم په قدم لاره کې اغیار پروت دی، او امه نظر راشه وطن له خو ښکلا مې ورکه، امه نظر راشه وطن له خو ښکلا مې ورکه، دلته د هرې ونې شاته یو خامار پروت دی، څوک یې پوښتنه د حالاتو هډو بلکل نه کوي، څوک یې پوښتنه د حالاتو هډو بلکل نه کوي، چې دا سړی دلته د چا په انتظار پروت دی، او ته چې لګیا یې کله امن کله عشق یادوي، ته چې لګیا یې کله امن کله عشق یادوي، صدیقي ستا جوړې په زړه لوی انبار پروت دی، اخوا یو کس په دغه لاره